د ډاکټر ناکا مورا لور د ننګرهار ولایت د کوټ د تنګینه یو ستر نیر که درته وایم چې 2000 متره جګ یو غونډۍ ته راپورته کړی دی، نو دا به مبالغه نه وي. انشاءالله تعالی تاسو په ویډیو کې وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د اوبو ډنډ خو تاسو ګورئ که نه، دا څه عادي ډنډ نه دی، او په دې باندې زه اطمیناني یم چې هغه خلک چې د دې وطن سره مینه لري، هغه که زرګونه کیلومتره په هر څومره په پردو هیوادونو کې پروت وي، خو د وطن په ترقۍ او په آبادۍ باندې به خوشحالیږي. دا نیر چا راوچت کړی دی؟ ډاکټر ناکا مورا، کوم چې ظالمانو شهید کړی یا وژلی دی، خو د ډاکټر ناکا مورا فکر الحمدلله په افغانستان کې ژوندی دی. د ډاکټر ناکا مورا لور د ننګرهار ولایت د کوټ د تنګینه یو ستر نیر که درته وایم چې 2000 متره جګ یو غونډۍ ته راپورته کړی دی، نو دا به مبالغه نه وي. انشاءالله تعالی تاسو په ویډیو کې وګورئ. دلته یې راپورته کړی دی، او د دې څخه به بیا دې خواته بیا نو زرګونه جریبه ځمکه ده چې تقریبا 3 ولسوالو تر منځ تیریږي دا ساحه، د تور راغه سیمه ورته وایي. دې خواته تاسو وګورئ، د سترګو په نظر باندې هم نه راځي او زموږ د کیمرې په سترګه باندې هم نه راځي. دا ځمکه به ترې خړوبېږي، خو بیا دې طرف ته که بیا بېرته راشو، دا اوبه د بل ځای څخه نه دي راغلي. دا زموږ د دغه مشهوره څوکه، د افغانستان لوړه څوکه سیکارام، تاسو به په د جغرافیې په کتاب کې به هم لوستي. نو دا د افغانستان جګه څوکه چې دا 6 میاشتې په دې باندې واورې پرتي، 6 میاشتې زموږ په دې خوړونو کې، په دې ویلو کې اوبه را روانې، خو دا اوبه چې د افغانانو نشو مهار کولی. دا یوازینی کس ډاکټر ناکا مورا دی، د هغې کورنۍ ده چې د افغانستان د اوبو د مهار کولو هڅې شروع کړي. نو دغې وچې غونډۍ ته یې اوبه راپورته کړي دي او ستر نیر یې راپورته کړی دی، او انشاءالله تعالی دغه زرګونه جریبه ځمکه ده، دلته به پارکونه جوړېږي. دلته لکه څرنګه کم ته چې ما وویلې چې دا اوبه د ډېر ژور ځای څخه راپورته کړي دي. هغه څه وایي چې د زورور اوبه په لوړه باندې هم خیږي. نو دې غره سر ته چې اوبه راختلي دي، دا به زه تاسو ته وښیم چې دا د څومره اندازې نه جګې شوي دي. تاسو راځئ داسې که داسې راشو، دا لاندې ساحه بیخي، دا لاندې ساحه ورته راوښیم مومن صاحب، یعنې بیخي موږ که درته ووایم چې په 1000 متره به ډېر جګ به زه ولاړ یم. مومن صاحب داسې مخکې لږ راشه، راځه. د 1000 متره په دغې باندې اندازه د لاندې ځای دی. بیا که دې طرف ته وګورو، د خوړ کې دلته یو څه سپین دغه ښکاري، دا اوبه د لاندې خوړ څخه راجګې شوي دي، یعنې ډېر پورته ځي ته راغلي دي. دې طرف ته هم دی په دې غونډۍ په غاړه کې دا نیر راغلی دی، ماشاءالله زرګونه کیلومتر راختلی دی. دلته ونې دي، آبادي ده، ترقي دی، پرمختګ دی. واقعا د سړي دا زړه دلته ارامه شي چې یعنې دغه د غره سر د چا به په عمر کې هم دا سوچ نه راغلی چې دلته به یو نیر راجګېږي او دلته به بیا دغسې شنې ونې. دې خوا ته که وګورو، په پارکونو باندې کار روان دی ډېر په یو ښه سویه باندې. نو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې انشاءالله تعالی ګران وطن افغانستان د ترقۍ، د آبادۍ او د پرمختګ په لور روان دی. او دا لاندې طرف که بیا وګورئ، دا نو زموږ د ګران هیواد ښکلاګانې دي. بیا دا لاندې سیمه چې څومره شنه ده، انشاءالله تعالی څو کاله بعد به دا ساحې همدغسې ښکلي، همدغسې به شني لکه څنګه چې دا لاندې ساحې شنې دي. تعالی راځئ. د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هېواد ته پرمخ تللې نړۍ سیال جوړوو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هېواد ته پرمخ تللې نړۍ سیال جوړوو. خپل هېواد ته پرمخ تللې نړۍ سیال جوړوو. جوړولو ته یې وینې او خولې ورکوو، هر زحمت او هر تکلیف ته یې اوږې ورکوو. خپل د ژوند د قیمت وخت او شیبې ورکوو، په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو.
خپل د ژوند د قیمت وخت او شیبې